پر طالبانو د دوستم وطنور ګزار وایي د راتلونکي جنګ مسؤل به موږ نه یو، دا چې څنګه، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دوستم وایي که دا ځل وینه تویېدنه وشي مسؤل به یې موږ نه یو. د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د لوی اختر په مناسبت پیغام کې وایي چې د جنګ او تاوتریخوالي پلوی نه یم، خو کابل انتخاب پاتې نشي نو دا ځل به د جنګ او وینې تویېدې مسؤل دوی وي. هغه همدارنګه زیاته کړې چې تحمیل شوي حکومتونه ژر وي که زړ وي سقوط کوي او پر طالبانو یې غږ کړی چې لا کل کار واخلي، جهالت او په تاوتریخوالي یې ټینګار د پرېږدي او خبرو اترو ته د حاضر شي چې د ستونزو د حل لپاره منطقي او اصولي حل لار وموندل شي. دوستم ټینګار کوي چې د هیواد برخلیک د ولس د ارادې په اساس وټاکل شي او همدا یې د سولې د تامین، ورورولۍ او مشروع قانوني نظام رامنځته کېدو یوازینۍ لاره بللې ده. بل خوا تانور وایي افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. بلخ پخوانی والي او د جمعیت اسلامي ګوند مخکښ غړی عطا محمد نور په خپل اختریز پیغام کې ویلي افغانستان د ترهګرۍ د ودې پر مرکز اوښتی دی. د هغه په وینا د هیواد شمال ته د وزیرستاني کډوالو په نوم د تحریک طالبان پاکستان د غړو لیږد هیواد د نابودۍ په لور روان کړی او دغه کړنه افغانستان کې د قومونو یووالي ته سخت زیان رسوي. عطا نور وایي د اوسني کشالۍ د حل لپاره پر خبرو اترو ټینګار کړی او ویلي دي چې مطرحې څیرې باید خپلمنځي اختلافات پرېږدي او پرته له هیڅ ډول امتیاز غوښتنې د ملي ګټو لپاره لاس په کار شي. د بلخ پخواني والي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او د حل لپاره یې عملي ګامونه پورته کړي، خو تر دې وړاندې ملا یعقوب ویلي وو چې افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.